تاسې کله چې وچه ډوډۍ کې سړی ډوډۍ ګوري بیا په روژه ماتي په بېسلمه باندې خوري نو زندګي به څنګه یوه أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض. داسې ډېر ټیمونه راغلي دا اوس روژه چې راغلې ده د شرم د لاسه په مسجد کې روژه مات نه دي کړي شی نه لرو يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام. هغه ځایونه یې مره معلوم دي چې ان الله مع الصابرین ویلي دي هغه هم راته معلوم دي خو ځکه چې نن پر لاسو پښو کار پرېږدي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام. هلته په هغه کې ډوډۍ خورې اوه بس موږ به څه ووایو زموږ دغه سیال دی أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك. الشأن خدا پاک د یو خاصې ګوله ډوډۍ یو شی یو چاته ورکړي الله پاک وایي زه نه ماښام کوم چې یو ګډ مېږه ته راسکور ونه رسول چنه باندې راولي پاک خدای چې د دې د ټولو سر صدقه کې الله چې زکاتونه قبول کړي که به وخته قبول کړي چې زموږ سره ډونر شي ډېر ګنهګار یم خدایه ومې بخښه ومې بخښه ډېر خطاکار یم خدایه ومې بخښه ومې بخښه ډېر خطاکار یم خدایه ومې بخښه ومې بخښه په ژړه سر یم په سجده پروت یم شرمېږم درنه سر یم په سجده پروت یم شرمېږم درنه په ګنهبار یم خدایه ومې بخښه ومې بخښه په ګنهبار یم خدایه ومې بخښه ومې بخښه ډېر ګنهګار یم خدایه ومې بخښه ومې بخښه ډېر خطاکار یم خدایه ومې بخښه ومې بخښه ډېر خطاکار یم خدایه ومې بخښه ومې بخښه ستا د رحمت سیوری پر ما یو ځلې ولوروه ستا د رحمت سیوری پر ما یو ځلې ولوروه سترګې پر لار یم خدایه ومې بخښه ومې بخښه ډېر ګنهګار یم خدایه ومې بخښه
بخا ډیر خطا کار یم خدایا و می بخا و می بخا ډیر خطا کار یم خدایا و می بخا و می بخا کبر غرور ټول ګناهونه می لزړه لري کړه کبر غرور ټول ګناهونه می لزړه لري کړه انتظار یم خدایا و می بخا و می بخا په انتظار یم خدایا و می بخا و می بخا ډېر ګناهګار یم خدایا و می بخا و می بخا ډېر خطا کار یم خدایا و می بخا و می بخا ډېر خطا کار یم خدایا و می بخا و می بخا نوم دې پخلا لولم کوم یې بدرګا په زړګي نوم دې پخلا لولم کوم یې بدرګا په زړګي استغفار یم خدایا و می بخا و می بخا په استغفار یم خدایا و می بخا و می بخا ډېر ګناهګار یم خدایا و می بخا و می بخا ډېر خطا کار یم خدایا و می بخا و می بخا ډېر خطا کار یم خدایا و می بخا و می بخا درنه معافي غواړم غمجن بهر په ټیټو سترګو درنه معافي غواړم غمجن بهر په ټیټو سترګو ډېر ناقرار یم خدایا ډېر ګناهګار یم خدایا و می بخا و می بخا ډېر خطا کار یم خدایا و می بخا و می بخا ډېر خطا کار یم خدایا و می بخا و می بخا په ژړا سر یم په سجدا پروت یم شرمېږم درنه ژړا سر یم په سجده پروت یم شرمېږم درنه په ګناه بار یم خدایا و می بخا و می بخا په ګناه بار یم خدایا و می بخا و می بخا ډېر ګناهګار یم خدایا و می بخا و می بخا ډېر خطا کار یم خدایا و می بخا و می بخا ډېر خطا کار یم خدایا و می بخا و می بخا ستا د رحمت سیوری پر ما یو ځلې ولوروا ستا د رحمت سیوری پر ما یو ځلې ولوروا بخا سترګې پر لار یم خدایا و می بخا و می بخا ډېر ګناهګار یم خدایا و می بخا و می بخا ډېر خطا کار یم خدایا و می بخا و می بخا ډېر خطا کار یم خدایا و می بخا و می بخا کبر غرور ټول ګناهونه می لزړه لري کړه کبر غرور ټول ګناهونه می لزړه لري کړه انتظار یم خدایا و می بخا و می بخا په انتظار یم خدایا و می بخا و می بخا ډېر ګناهګار یم خدایا
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته. دوستانو ستړي مه سئ، په دې هیله چې جوړ روغ ښه او خوشحاله به یاست. رب العزت جل جلاله مو آباد سوکاله او خوشحاله ولره، روژه مو نیکمرغه، خدای مو طاعت و عبادت قبل او منظور کړه. موږ بیا هم الحمدلله نن تقریبا 100 کسیزه مرسته لرو د نوري فامیلي له طرفه. خدای جل جلاله دې د دوی زکات، صدقه او سرسایه هر نیت چې همدغه مرسته د خپلو غریبو وطنوالو سره کړې ده، رب جل جلاله دې قبل او منظوره کړي. موږ هم الحمدلله 100 کسانو ته خوراکي مواد برابر کړي دي او هغه مؤمنان چې زموږ په ذهن باندې زموږ د سروې مطابق مستحق خلک هغه هم راغوښتي دي. هدف هم دا دی چې خوشبخته انسانان په ژوند کې هغه دي چې په خپل لاس باندې خپلو غریبو وطنوالو، بلکې په عموم کې غریبو مسلمانانو ته یو څه ورسوي، یعنی خپل په ګټلي لاس باندې، یعنی په خپل لاس باندې ګټله پیسه هغه د الله جل جلاله په لار کې مصرف کړي. قرآن کریم کې رب جل جلاله وایي چې ما بندگان دا دغه مؤمنان ما رانیولي دي په د دوی مالونه او د دوی چې شي نفسونه، دا ټول ما رانیولي دي په جنت سره. نو کومې پیسې چې الله جل جلاله دغه مؤمنانو ته شتمنو خلکو ته ورکړي دي، دا په اصل کې د الله جل جلاله مال دی. نو د الله جل جلاله مال لپاره مناسبه ده چې د الله په لار کې مصرف سي او خپل زندگی په جوړه سي، د غریبانو، د یتیمانو، د کونډو، د مظلومانو، د مریضانو لاس ور باندې ونیول سي. پس خدای جل جلاله خو هغه زموږ سره د جنت چې وعده کړی ده په دغه مالو او په دغه انفسو په ځانو سره ځان او مال چې د الله جل جلاله په لار کې مصرف سي، نو رب جل جلاله به موږ ته جنت راکړي. الله جل جلاله قرآن کې وایي بسم الله الرحمن الرحیم ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. الله جل جلاله په تحقیق سره مؤمنان الله تعالی جل جلاله رانیولي دي، د دوی یعنی د دوی مال رانیولي دي، د دوی ځانونه رانیولي دي په چیز سره، په جنت سره، یعنی دوی ته په تحقیق سره الله جل جلاله جنت کوي. نن شتمنو خلکو ته به دا ډېره عادي معلومې شي. دا یو مرسته د فقط یو 12 پکیج 12 ایټمه یا 12 قلمه مواد دي بس، خو غریبو خلکو ته دا واقعا یوه دنیا یي. موږ د ډېر ازدحام د ډېر رشد څخه نن ځای تغیر کړی دی. هغه ځای چې موږ مخکې په هغه مدرسه کې کومې برنامې درلودلې، هلته نور زموږ ژوند سخت شو، یا په دې خاطر باندې چې دا واقعا غربت او مسکنت دی. که یو څوک غریب او مسکین نه سي 6 ساعته 7 ساعته حتی د روژه ماتې وخته پر انتظار مرستې ته نه کوي، یعنی چې هلته په هر لحاظ باندې موږ هلته امنیتي تدابیر ونیول بیا هم نه کنټرولېدل. نو غوره مو دا وګڼل چې موږ چې وکړو ځای تغیر کړو. دا د ځای تغیر په دې معنا باندې چې غربت اوج ته رسېدلی، راځي په خپلو وطنوالو باندې رحم وکړو، الله جل جلاله راضي کړو، په دې فرض مبارکه میاشت باندې د خدای جل جلاله جنت وګټو، د مغفرت لپاره یو لویه لاسته راوړنه ولرو او د دغه مؤمنانو پر شونډو مسکا راولو. 100 کسان دلته راولو، د دوی سره برنامه کوو او دا پروګرام ختموو. یادونه کوو چې موږ الحمدلله هره ورځ روژه مات لرو. روژه مات کې هم تاسو کولی شئ چې خپله حصه واخلئ. موږ د 80 د 80 کسانو پر سپانسر د بیبي حلیمه مور لرو. تاسو نور هم کولی شئ چې زیات کړئ، نور هم کولی شئ چې زیات کړئ. خدای جل جلاله به تاسو ته اجر درکړي. بارک الله فیکم. ډېر ګنهګار یم خدایه ومې بخښه ومې بخښه، ډېر خطاکار یم خدایه ومې بخښه ومې بخښه، ډېر خطاکار یم خدایه ومې بخښه ومې بخښه. په ژړه سر یم په سجده پروت یم شرمېږم درنه، ژړا سر یم په سجده پروت یم شرمېږم درنه، په ګناه بار یم خدایه ومې بخښه ومې بخښه، په ګناه بار یم خدایه ومې بخښه ومې بخښه. دوستانو بیا هم پروګرام ته ښه راغلاست. موږ 100 کسانو لپاره د خوراکي موادو توزیع لرو او هر پکیج تقریبا 3200 افغانۍ دي. خدای جل جلاله دې قبول او منظور کړي. د دغه حساب سره خبرې کوم. السلام علیکم. څنګه یې؟ څنګه د روژه مبارکه؟ شکر دی الحمدلله، ډېر شکر ساتي. روژه سمه ده؟ روژه خو سمه ده، نه ډېره نه سړی تږی کېږي نه وږی کېږي، نه زړه د درد ورځي، هېڅ شی نشته الحمدلله. خو شیان پکښې کې وړه وړه وشی که یا
یا خو د دغه شیانو څه نیستي شته ښه حاجي صاحب بس خدای پاک دې تاسو ته یې وزرونه درکړي داسې ډېر ټیمونه راغلي دا اوس روژه چې راغلې ده د شرم د لاسه په مسجد کې روژه مات نه دي کړي شی نه لرو څو تنه یاست په کور کې نه تنه نه کسان نه تنه کشني کشني زامنان دي کله خدای عینو مینه کې ګرځي د کچرو شیان راټولوي هغه بالا یو شی کله پشکې پیدا کړي کله یې نه پشکې پیدا داسې خلک په کښې کې زموږ ستاسې په افغانستان کې چې وچه ډوډۍ یې ټوله کړې ده په هغو کې پاکه ډوډۍ خوړلې ده هلته په هغه کې ډوډۍ خورې اوه بس موږ به څه ووایو زموږ دغه سیال دی زه به هم دوستان ته څه وایم داسې کله چې وچه ډوډۍ کې سړی ډوډۍ ګوري بیا په روژه ماتې په میاشتنیمه باندې خوري نو زندګي به څنګه یوه فلانو ته خپله هوښیار سړی چې څه رقم دی خو بس خدای جل جلاله دا خپل کله چې وایي الله جل جلاله یو چا ته د دې اراده وکړي چې مقام ورکوي نه وایي برکه راچې شي وکړي امتحاناتو کې واقع کړي هغه ځایونه یې مره معلوم دي چې ان الله مع الصابرین ویلي دي هغه هم راته معلوم دي خو ځکه چې نن لاسو پښو کار پرېږدي لاسو پښو کار پرېږدي ګوره ما زه دې لیدلی وم که نه نه وم دې لیدلی دا ځای ما نه دی لیدلی دا ځای دې نه و لیدلی دا هغه رب جل جلاله کوم چې دا هغه رب جل جلاله موږ او تاسو غریبان کړي نه خدای جل جلاله د خپلو بندګانو سره د رزق وعده کړې ده هغه خو دې لوړې ژورې تکلیفونه دغه یې ناره نه دي بیده سوي نه زه بیده سم شکر شی نه یې نه یو دم بس الله جل جلاله یو څوک مهربانه بس شی نه یې خدای پاک د یو خاصې ګوله ډوډۍ یو شی یو چا ته ورکړي الله پاک وایي زه نه ماښام کوم چې یو ګډ میږي ته رارسکور ونه رسوم بس الله یې دا تاجر درکړي دا مرسته یو فامیل دی د نوري فامیل په نامه نو د هغوی فامیلي د رب جل جلاله دې هغوی ته اجر ورکړي بس په دې به دعاګانې ورته وکړو چې ګوره نن یې شلو کسانو دپاره یو ګوله ډوډۍ پیدا کړه او یو مرسل وړه شکر دی دغه ګوله ډوډۍ چې دغه شلو کسانو ته ورکړې ده دغه د غوایي په خیرات کې د هغه ونه اوس چې شل کسان پنځه کسه په کور کې ولري دا څو د سل نفره د سل نفره که سل نفره یوه هفته د دوی ډوډۍ وخورې نو دا به ډېر اجر یې ډېر اجر دی بس الله دې تا ته اجر ورکړي خدای پاک ته اجر ورکړي بس اوس دا وسیله رحمي ده نه پر خپلو وطنوالو باندې وسیله رحمي کوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي د قیامت په ورځ باندې به تر ټولو هغه داسې حدیث شریف راځي وایي کله هیڅ وخت وایي هغه کس پر ما باندې ایمان نه دی راوړی چې هغه وسیله رحمي قطع کړي او هغه مؤمنان ته د زیری وي چې هغوی وسیله رحمي کې د خپلو داسې غریبو خلکو سره کومک کوي السلام علیکم ستاسو کور چیرې دی زموږ کور په دغه کې دی لوواله کې دی ژوند څنګه دی ما ژوند کار ډېر خراب دی ډېر خراب دی او ډېر خراب دی دا زه به یو شی وایم ټول دوستان ته د افغانان واقعا هم ډېر غیرتمن خلک دي چې د هر چا څه پوښتنه وایي الحمدلله شکر دی چې پوښتنه ځینې وکړي ده به په وچه لکه د حاجي صاحب ښه مثال دی به وچه ډوډۍ کې یو شی پیدا کوي خوري بیا خو تا ته به وایي چې الحمدلله شکر دی ځکه دا له کلونو راهیسې په همدغه مبارزه کې دي خدای جل جلاله الحمدلله شکر به په دې ادا کوو چې الله پاک موږ افغانان پیدا کړي شکر څو کسان یاست په کور کې دغه اووه کسان اوس لږ کیسه راته وکړه ژوند غوړي و چای او شی پیدا کېږي که نه بس خدای دې تاسو ته اجر درکړي دغه شیان دا پیدا سوي دي نو بس د بل د کوره څه ډوډۍ را روانې یو غاب پټاټې په روژه مات را روانې بس دغه دی حال دی بس الله دې تاسو ته اجر درکړي دا مرسته ما مخکې مې دونه وکړه چې نورې فامیل کړی و خدای جل جلاله دې اجر ورکړي خدای دې اجر ورکړي خدای دې تاسو ته اجر ورکړي ستړي مساج ستړي مساج الحمدلله ته خو ما یو وارې مخکې راغلی وه څو کاله کېږي که به ما ته د خپل د دا نابینا کېدو د ړنګېدو هېڅ پرون یو کار شوی زه چې همدا نو یو
لس ورځې 15 ورځې تر مخه سوي ده حافظه مې داسې نو دا لا معلومیږي چې ته یوه میاشت مخکې راغلی اوس یا وایې یوه چې دوه میاشت نیم کاله مخکې راغلی یا نه یوه میاشت په روژ کال خو ونو دغه میاشتې د روژې په 10 په روژه 15 کې ما په یاد دي چې په تېر کال روژه کې ته راغلی تر خوله دې قربان سوه اوس نو ما ولس نه چې اوس کار خراب کړي چې ته لس ورځې مخکې نو کله چې یا تا د ته حافظه مې کمه ده ګور دلته مې مرمۍ بنده ده زما اواز پېژنې ستا اواز ډېر ښایسته اشنا راغلی زه به دغه نښان یم که الله نه وم غلط کړ په حاضرخانه کې چې مرکه سر وکړ بعد یې کوچناکه چې شاته هم راکړله اوه دا دی نو د حافظه خو دونه قوي حافظه ده نو خو په 9 ساعته کې مکمل ختم کولی سو ما یې وخته اوس دغه هلته رسېدلی یم چې باور وکړه که مې زړه ته ویږي چې په 9 شوه ورځې کې زه اوس وکړم خو انسان دی محل د عوارض دی ګوره لور مې په سر کې خوښ شوې ده مخکې لاس و پښه فلج وه اوس مکمل فلج ده سترګې هم کار نه کوي تقریبا کوچنۍ د 8 کالو د 9 کالو ده کوچنیان د دغه ګرومه څخه مورکای سر ته پورته شوې د شکر د دواړو پښتورګو تکلیف دی اقتصاد مې دغسې کم سره کمزوری دی چې الله ښه پوهېږي نو پر الله باندې به دا او الله پر روزګار دې تاسو ته یې وزرونه درکړي ګوره تاسو ته بهتره معلومي چې الکذب عدو الله په خدای په ذات مې قسم که در دغه اوس په دا ګرد روژه کې زموږ په کور کې یا لوی یا کوچني ته برک ګیلاس ورلیدلې ده ځکه چې وس یې نه لرو او دغه کوچنیان واستوم لور کونډه شوې ده د هغې هم دغه سو مسجد ته دغه روژه ماتې څوک وکړي هغه کوم شی چې پاتې زه کور ته راوړو نو دغه دی پور هم ولې چې راباندې د ژوند مې په دا دې ته وینې مشر زوی مې امایوبه دی په دواړو پښو په یوه سترګه باندې دغه سوی دی دا بس الهي دغه دی دکتري فیصله ده په دې خو څه نه شم ویلی په دې خو په وس یې چې وژلی وایي ګوره چې یو څوک معیوب وي یو څوک په سترګو باندې نه ویني د یو چا لاسونه کار نه کوي نو خدای جل جلاله به بغیر له دې څخه دې ته د جنت څه وویني نه ویني نه خامخا به جنت ورکړي ګوره ما مخکې یو بل شی قدیم راته ویل که دې په یاد یې هغه وخت کې زما داسې په ذهن کې راځي تا ته مې یو حدیث شریف ویلی او پیغمبر علیه السلام وایي کله چې الله جل جلاله زه د یو چا څخه د سترګو نعمت واخلم بغیر له جنته زه هغه ته هېڅ بدله نه وینم سبحان الله الله دې راسره شریک الله دې تا او ستا فامیل ټول راسره شریک خصوصا د دغو په شمول چې دغه موږ یې یاد کړي یو بس الله دې تاسو ته اجرونه درکړي خیر ورسې سلامت اوسئ دعاګانې کوو دا ستاسو حق درته م رسول په دې کې موږ تاته وړه شامپو مالګه صابون شامپو او مالګه چای بوره پلمیټ او پیاز پټاټې دا لوبیا دال پلمیټ غوړي دا شامل درته رسول دا ګرد دا خواسته ده الله دې په دربار کې څه قبول کړي زه خو یوازې نه لرم ان الله لا یقضي اجر المحسنین دا د الله کلام دا زما خوله نه ده نو الله دې بس الله دې درکړي الله دې ونازو الله دې ټول السلام علیکم ستړي مه شئ ولې ژاړې راته ووایه زه توکلت علی الله بله څنګه وایي راته ووایه خیر دی خیر و خیرات دی دا چې صاحب پر حال مې وژړل دا چې پر حال دې وژړل ماشاءالله بس نو درې شان د مؤمن خاصه ده نه یو په هغو خاصه کې دا دی چې نرم زړه یو څوک ولري کله چې نرم زړه یو څوک ولري دا کس کامیاب دی او د مؤمن خاصیت دی کله چې یو څوک خپله مرستې ته ناست او بیا د بل کس پر حال باندې ژاړي نو یقینا دا چې دی نرم زړه والا دی ژوند څنګه دی ده بله دا شکر دی چې روغ صحت الله پاک راکړي الحمدلله ګوره ته جوړ نور چې داسې یو کیسه دغه دغه د الله د چانې باندې قبول کړی مو دي قبول کړی مو دي خدای جل جلاله دې تاسو ته اجرونه درکړي کور مو چیرې دی نایسه کې دی نایسه کې دی وایي په څو تنه یاست په کور کې زه اته کسه یو په کور کې اته کسه وایي شپږ بچیان مې چې دوه موږ یو ښه دوه تاسې یاست ما اوس فکر روژې دي ما شول ته وایي دوه مې ودونه دي دوه ودونه په دا افغانستان کې څوک په دا روژه کې داسې ورځې شپې راغلي چې بس روژه ماته یې پیشلمې ته دې وارخطایي بله وه په اول سر کې وه یو چا کومک سره کړی بې روژې کې وه یو چا را سره وکړي هغه هم داسې یو څه دغه یې راستوي یو من وریجې وې یو څه لوبیا وه بس بله هم بوره وه بوره مې
الک پلون سو او اوس بیا دا سسته دا چې د خیر سره چې دا کومک سره وشي د خیر روژه تېرېږي. روژه چې بالا خدای را باندې یا الله شرعي مهربان و دعاګانې د کول ټکر د په سلامت خدای دی. السلام علیکم. ستړي مه شئ صاحب، څنګه یې؟ روژه څنګه ده؟ روژه مبارکه ډېره خوندوره روژه ده ښه په خونیکه کې ده ښه خوندوره روژه ده ښه بېغمه روژه ده والله چې بس یو ورځ که روژه الله رسوي سره ورځ که روژه الله رسوي. الله یې څو تنه یاست په کور کې؟ اووه تنه یو. اووه تنه. اووه دغه مشر زوی دی دا زما سره چې ناست دی یو پلار لاس مات شوي دي بیا پښه مات شوي دي. زه په جمهوریت کې بندي شوی یم 4 معاینات مې کړي اوس هم په جیب کې را سره دي عکسونه مې اخیستي دي دغه دي چې دغه عکسو د دوا واسه ما نه دی پیدا کړي چې ما د خپل ځان ته دوا کړې وه دغه پارچه په ملکي شفاخانه کې رالیکلې ده چې ما د دوا واس نه دی پیدا کړي په روز کال دا معایناتونه دي چې ما کړي دي نو ما ژوند دغه رقم دی چې دا اوس په 500 افغانۍ دغه ورځې زما په کار شولې په کور کې په کار شولې د 500 افغانۍ ما تر سنځري پورې هم تللی ما نه دي پیدا کړي په پور دلې د مسجد همسایګانو ته مې هم ویل دي بیا مې دا ویناله د همسایګانو ته کړ د مال 500 په زري په پور راکوئ موږ چې مه راکوئ چا نه دي راکړي دغه هلک بله ورځ تللي وو همسایګانو 3 ډوډۍ ورکړي وې د روژې په شپه په دغه 3 ډوډۍ زموږ ګزاره وسوله په هغه د روژې شپه چې راغلی 15 منه غنم یو مسلمان په سرسایه کې راکړله هغه موږ وړه کړي چې دغه تر اوسه موږ هغه خورو نو بس الله پاک را باندې مهربان شو دا دې داسې کومک الله را سره وکړي الله چې زکاتونه قبول کړي الله پاک چې تاسو ته اجر او ثوابونه در ورسوي نو دغه 15 منه غنم چې اوس دا پر سال مثال مردګر د روژې کومک کېږي په روژ کال هم په روژه کې تاسو یاد کړي الله چې تاسو ته ثوابونه درکړي الله پاک چې دا خلک چې دغه کومکونه کوي الله چې زکاتونه قبول کړي الله پاک چې داسې نور مسلمانانو ته د زړه صبر ورکړي رزق روزي چې الله ورکړي لکه دا مسلمانانو سره خدای دې تا ته اجر درکړي ډېره زیاته مننه سلامت اوسې دعاګانې کوم فهمي ته الله دې اجر درکړي السلام علیکم ستړي مه شئ ګڼې ښه یاست بخیر یاست خیریت دی صحت ښه دی څنګه دی ژوند شکر دی الحمدلله د الله سره زیم دی چې نصیب ته مخکې راغلې وې زه په روزش کال هغه ځای ته درغلې وم وږي الحمدلله چې دا عمران نه چې هغه کېږي چې الله پاک روزګار یو بل مسلمان ته رسي دغه موږ ته دغونه رسیږي مګر روژه مې ډېر منه په تکلیف ده یو ځای زه نه جوړوم یو ځای مې شي په کور کې نه 12 نفره په کور کې دا کوچني مؤمنان چې زوی مې ممکن سر دي مګر غاټه نه جوړېده زه په کور کې دونه شي نه لرم دا به وکړم شپه مې که تا چې څه نه ده په کړې مې په لایلا کې په کړې ده چې شي نو انا بیا نن رالم د لور کره برایه په هغه کور کې دغه شي نو زه ستاسې ډېره خوشحاله یم ته ما سره په روژ کال کومک کړی دی الله رسول دې دغه کومک سره وکړي الله دې د خوجه خجه چینه باندې راولي پاک خدای دې د دې د ټولو سر صدقه کړي الله دې زکاتونه قبول کړي که به وخته قبول یې چې زموږ سره دونه ښه او دونه مننه دی راباندې مهربانه شو چې وړمه ورځ دی رالي زما کور زما ځای پیدا کړي زه هلته ناست وم خالق تعالی دې پر دې باندې دغسې پر ټولو مسلمانانو باندې دغه مهربانه کړي که به وخته قبول یې ښه شپه او ښه ورځ درته غواړم الله چې پر ځواني برکت کښی د سره د دغه شان چې راستولي د زکاتونه د دغو سره ټول اسلام سره الله دې په ښه د آخرت په ښه ورولي دا دنیا خو چېرېږي دا هم چې په دې دنیا په ښه ورسي هم دغې دنیا موږ ته داسې ته دغه کړی چې یوه ګرېوانو ته مو لاس راواچوئ الله لوی دی الله مهربانه دی خزانې ډکې دي ما نه ویلې چې زه دې دا شان ماته راورسېږي الله یې تا ته ژوندی کړي ستا حق درته امر رسولی دعاګانې کوم ډېر دعاګانې کوم الله پاک فورجګار دي ټولو چیچیانو ټولو قربان ټولو دوستانو ته چې د هر چا کومک شوی دی الله رسول دې په هغه دنیا کې په ښه ورولي او په دې دنیا هم په هغه دنیا کې چې وجه ولته یې مخ شي پرته شا شي موږ ته چې الله یې وزن راکړي ته ته چې کور وداسي آمین ډېره زیاته مننه مور سلامت اوسې خیر دوستانو برنامه ختمو چې اوږده نه سي او موږ همیشه کوشش کوو خدای ټولو اکثر مؤمنان خپله غوښتنه کې ځینې مؤمنان موږ په ذهن کې یو مجلس ورسره وکړو دا نننۍ برنامه 20 کسیزه مرسته د نوري فامیلي له طرفه رب جل جلاله دې قبول او منظوره کړي تر بلې برنامې چې ستاسو درانه چوپړ ته راځو پر ستر خالق لا یزال متعال رب جل جلاله مسپارو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ډېر ګناهګار یم خدایه ومې بخښه ومې بخښه ډېر خطاکار یم خدایه ومې بخښه ومې بخښه ډېر خطاکار یم خدایه ومې بخښه ومې بخښه په ژړا سر یم په سجده پروت یم شرمېږم
غم درنا بژړا سر یم په سجده پروت یم شرمېږم درنه په ګناه بار یم خدایه ومې بخښه ومې بخښه په ګناه بار یم خدایه ومې بخښه ومې بخښه ډېر ګناهګار یم خدایه ومې بخښه ومې بخښه ډېر خطاکار یم خدایه ومې بخښه ومې بخښه ډېر خطاکار یم خدایه ومې بخښه ومې بخښه ستا د رحمت سیوری پر ما أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحاضرين أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ارتوي بالحب قلبي حب خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ارتوي بالحب قلبي حب خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام